الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ده إمام نووي رحمه الله فدي مبارك كتاب کی د درسونو دا سلسله و. پاغه سلسله کې موږ 3 حدیثونه هغه بیان کړیو. اخرنی حدیث هغه بیان شوی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی میراث کې چې چا مقرری حصے دي ناول اغوی ته د اغوی هغه حصې ورکوي، او بیا چې د دې نه څه پاتې شي نو مړي ته نږدې چې کم نارینه دی هغه ته به میلاویږي. د دې مسلې پوره وضاحت او تفصیل هغه په خپل ذکر شوی. د هغې نه بعد 440 حدیث راوړی دی چې په دې کې د رضاعت مسله بیان شوې ده، او دا یو اهمه مسله ده چې دې ته موږ ضرورت لرو چې په دې باندې ځان پوه کړو. او ډېرو خلکو اوس چې دی هغوی ته پته ولګي د ډېر وخت تېرولو نه بعد چې بچي پکې شوي دي، او اوس ورته پته ولګېدی چې د رضاعت ته مثلا په شریعت کې شتي، او دا ښځه په ما باندې حرام ده، دا زما خور کېږي. د څه د لاسه؟ د جهالت د لاسه. چې کله یو سړی شریعت نه زده کوي، دین نه زده کوي، دا مسلې بیا هغه ته راپېښېږي. نو د رضاعت ته مسله د اهمه مسله ده چې سړي ته دا پته ولګي چې څوک په ما باندې حرام دي او څوک نه حرامېږي. دا حدیث 440 حدیث دی په دې کتاب کې. د عائشہ رضی الله عنها روایت ته وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې و: الرضاعة تحرم ما تحرم الولاده. رضاعت چې دی هغه څه حرامي چې څه حرامیږي په ولادت او په نسب سره. دا حدیث امام بخاری امام مسلم راوړی. یو حدیث کې داسې هم راځي چې یحرم من الرضاعة ما یحرم من النسب. رضاعت ته لاسه هغه څوک حرامیږي کوم څوک چې د نسب د لاسه حرامي، او وضاحت به وشي انشاءالله. دی حدیث کې د عائشہ رضی الله عنها د حدیث دی کې دلیل دی په دې خبره باندې چې د حرمت په باب کې د رضاعت مسله هغه د نسب په شان ده. نو په نسب کې چې څوک هم پتا حرامیږي هغه په رضاعت کې هم حرامیږي، او دا حدیث په دې باندې واضح دلیل دی. دا حدیث تفصیلاً هم راغلی دی په صحیح بخاری کې. هغې کې داسې دي چې عائشہ رضی الله عنها وی زما تره راغلی و، جاء عمي من الرضاعه. زما تره راغلی و چې هغه زما رضاعي تره و. فاستأذن علی، نو هغې اجازت وغوښته چې کور ته دننه درځم. فابیت ان آذن له، نو ما انکار وکړو، اجازت مې وله ورنه کړو، دې تره له اجازت ورنه کړو. او د دې تره نوم افلح کوم چې راغلی و دا دې رضاعي تره و. رضاعي تره څه مطلب شو؟ نه، رضاعي تره ګوره د کمی ښځې سره چې یو انسان پیوس کې د هغې خاوند د دې پلار شو که نه،
د دې هلک پلار شو که نه، د دې سړي رور به صحیح تره به نه وي، ده ته څه وایي رضایي تره ورته نه وایي. اوس یې پوه شوې که را نه یې پوه؟ اوس هم نه یې پوه کس یو ماشوم را ولګېد د زنانه پۍ وسکل، دا زنانې څه شوه؟ مور شو. خاوند یې د دې هغه څه شو؟ د دې پلار رور یې څه شو؟ ترې نه شو؟ رضایي تره دا دی. نو دا سړی دا د عایشه رضی الله عنها رضایي تره دی. معنی دا چې د دې سړي رور د عایشې څه دی؟ رضایي پلار دی. او رضایي پلار هغه ابوالقعیس دی. د ابوالقعیس رور دی، افلح نومې دی. نو دوی زه دنه درځم، هغې ورته وویل نه د هغه وخته پورې به نه راځي چې څو پورې ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اجازت نه یې اخیستې. او دا ګوره د هغې تقوا وه او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانو هغه پاکوالی دی چې دا رضایي تره دی، خو ته به د هغه وخته پورې دنه نه راځي چې څو پورې ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوس نه کړی. دا به د مسلمان شاني. دې ته به نه ګورو چې دا زما تره دی او کاکا دی او د کاکا زوی دی او د ماما زوی دی او خفه کېږي، زر پیرې خو دې خفه شي، خو چې ما نه الله او د الله رسول خفه نه شي، دا اهمه خبره ده. رور دی رور چې د یو مور پلار نه پیدا یي، که دی خفه کېږي خفه دي شي، خو چې ما نه الله خفه نه شي، دا اهمه خبره ده. وایي زه به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوس کو. وی چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی، ما ورته ویل چې زما تره رضایي افلح راغلی او اجازت یې وغوښتو چې دنه درځمه، ما ولې اجازت ورنه کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته ویل چې انه عمکی، دا خو ستا تره دی، نو دله اجازت ورکوه. وی ما ورته ویل چې یا رسول الله انما ارضعتني المرأه ولم يرضعني الرجل. یا رسول الله ما له خو پۍ دغه زنانه را کړي دي، سړي خو نه دي را کړي. دی خو دغه سړي رور دی، دی خو د ابوالقعیس رور دی، ما له خو پۍ زنانه را کړي دي. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته وی چې دا ستا تره دی، دی دنه راتلی شي. ولې؟ وی چې یحرم من الرضاعه ما یحرم من الولاده. رضاعت ته لاسه حرامیږي هغه څه چې هغه د نسب د لاسه په سړی حرام شي. نو په نسب کې دا رویره په تره باندې حرامه ده که نه ده حرامه؟ حلاله ده. او په یو زنانه باندې د هغې تره حرام دی که حلال دی؟ سوچ خبره، حرام دی. نو چې په نسب کې حرام دی، نو په رضاعت کې څه شو؟ دلته هم حرام شو. دغه تفصیلی حدیث دی. د دې نه مخکې چې دا مسله ښه واضحه کړو چې په رضاعت سره څنګه نسب ثابت یا رشته ثابتېږي او حرمت ثابتېږي، دا خبره یاده کوي چې کومې زنانه چې په موږ باندې حرام دي یا په زنانو باندې بعض سړي حرام دي، د دې درې وجې دي بنیادي چې د هغې د لاسه د درې وجو د لاسه یا خو بعض ښځې په موږ باندې حرامې دي او یا په ښځو باندې بعض سړي هغه حرام دي. ته په مسله باندې پوره پوه شي. یو وجه د نسب، د نسب د لاسه په موږ باندې بعض زنانه حرامې دي په نارینهو، او په زنانو باندې حرام دي بعض زنانه، بعض سړي وي خو سي. او بیا دا فائدہ یاده کوي د نسب د لاسه چې کمی زنانه حرامې دي هغه اووه قسمه دي، بس اتمې نشتي. د نسب د لاسه چې کمی حرامې پای کې ټول نه اول لازم مور حرامه ده. نو دویم پای پسې راځي لور، د نسب د لاسه حرام دي، نسب د لاسه، رشتې د لاسه. درېیمه حرامه ده خور، او څلورمه حرامه ده رویره، پنځمه حرامه ده
خورزه. شپږمه حرامه ده ترور چې د پلار خوري. اومه حرامه ده هغه ترور چې د مور خوري چې خاله ورته ویل کېږي، دا حرامې دي. اووه قسمه زنانه نیا د مور په ځای شو که یعنی مور چې کله ویلی شي بره ځه، بره سلسله چې څومره دي ټول به تا حرام دي. چې لور ویلی شوه کته ځه، او دا چې څومره دي ټول به تا حرام شي. نو لور کې دننه کته ټول رالو، بره مور چې یاده شو نو ټول بره رالو. نو اووه قسمه زنانه دا به موږ باندې څه دي؟ دا حرامې دي. او دا حرامې دي څه د لاسه؟ د نسب د لاسه، رشتې د لاسه. یعنی څه وجه ده چې مور به تا حرامه ده؟ ځکه چې ستا مور ده، رشته ورسره د مور د نسب دی، تړون دی. خور ولې حرامه ده؟ ځکه چې ستا خور ده. او داسې بیا ځه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د رضاعت د لاسه حرامېږي هغه څه چې حرامېږي د څه د لاسه؟ نسب د لاسه. نو اوس راشه اوس یې ته وضاحت وکړو. یو جنۍ ده هغې د یو ماشومې یو جنۍ ده عفوا یو ماشومه ده هغې د یوې زنانه پی وسکل 15 پیرې 2 کالو کې دننه. نو دا زنانه د دې جنۍ څه شوه؟ دا زنانه د دې جنۍ څه شوه؟ مور یې شوه که نه؟ پی ودرکړو دی مور شوه. نو دا په نسب کې د دې مور شوه. اوس د دې زنانه چې کومې لوڼې دا دې څه شوې؟ خویندې شوې. دغه خویندو لوڼه د دې څه شوې؟ خورزې شوې. او دغه خویندو زامن د دې خورۍ نه شو. او د کومې زنانه پی چې څکلي د هغې خور د دې څه شوه؟ ترور شوه. او د کومې زنانه پی چې څکلي د هغې د خاوند خور د دې څه شوه؟ ترور یې شوه که نه؟ پلار یې نه دی هغه؟ سړی پلار نه شو؟ چې پلار یې شو نو د پلار خور څه ترور. نو ګوره د نسب چې څه دي دلته ثابتېږي. الک باندې و مثال ورکو چې خبره ښه واضح شي. یو الک دی پی وسکل، چې پی وسکل 15 پیرې 2 کالو کې دننه دا زنانه د مور شو. چې زنانه مور شو نو دغه سړی پلار شو. نو په ده باندې اوس ګوره د دې زنانه چې څومره لوڼې دي دا د ده څه شوې؟ خویندې شوې. نو په ده څه شوې؟ حرامې شوې. بیا د دې زنانه چې څومره خویندې دي هغه د دې تروریانې شوې چې خاله ورته وایي، هغه په ده باندې حرامې شوې. د دې سړي د دې ښځې د خاوند چې څومره خویندې دي هغه د تروریانې شوې، هغه په ده باندې څه شوې؟ حرامې شوې. د دې ښځې چې کوم بچي دي د هغوی بچي هغه د ده یا خورزی دي یا خورینې دي یا رویری دي او یا رویرونه دي. پوه شوئ که نه؟ که نه پوه؟ نو د کومې زنانه پوهې چې څکلي د هغې مور د ده څه شوه؟ نیا شوه. د هغې سره نکاح جایز ده؟ ولې نه ده؟ رضایي مور یعنی نیا ده. او بیا داسې ځه. نو نسب کې چې کوم په تا څه حرام دي هغه دلته هم په تا حرامېږي. او هغه رشتې ټولې دلته ثابتېږي. ښه ما چې فایدې تاسو ذکر کوله چې کومې زنانه په موږ حرامې دي یا په زنانو باندې بعض نارینه حرامې دي، هغې 3 وجې دي. اولنۍ وجه نسب دی. دویمه وجه خیخي چې ورته ویلی کېږي، د سخروالۍ د لاسه یا د سخرګنۍ د لاسه، د سخر او د خواښې د رشتې د لاسه هم بعض په موږ باندې حرام شي او موږ په بعضو باندې حرام شو. هغه داسې لکه سړي باندې خواښې څه ده؟ حرامه ده. د څه د لاسه حرامه ده؟ نسب د لاسه. نو چې نسب دې دلته رواج شو نو بیا هغه اولني کې موږ څه ذکر کول؟ دلته هېڅ نسب نشتی. دلته نسب شتی؟ هېڅ نسب یې نشتی. دا چې په حرامه ده دا ذهن کولو کوي. دا چې په حرامه ده ځکه چې لورې د دې سړي سره په نکاح کې ده. نسب په کوم ذکر راغلی؟ نشي جواب کولی. نو ګوره یو سړی دی هغه د یو ښځې سره واده وکړو، ورسره میلاو شو، او دې ښځې د ځان سره یو لور راوستې ده د بل خاوند نه. دا په دې سړي باندې حرامه شوه. ولې حرامه شوه؟
بیا رشته وایي تاسو نسب وایي. دا څه په نسب او په رشتو پر تاسو نښتي؟ مور د دې سړي په نکاح کې شو، دی جواب دی. مور د هغه سړي په نکاح کې شو، هغه سره ملاو کې شرط جو سره ملاو شوی. دغه شان د زوی ښځه انګور دا په سړي باندې څه ده؟ حرامه ده، ځکه چې دا د زوی په نکاح کې ده، او دا ګوره همیشه دپاره حرامه ده. که دا زوی ته مړوم شو دا بیا هم حرامه ده. خو دا د هغه زوی دپاره چې الله وي من اصلابکم، چې هغه ستاسو د ملا نه پیدا وي، یعنې هغه نه چې په خوله باندې ورته زوی ووایو یا رضاعي زوی، دا پکې بله فایده راغله. لکه یو سړی دی د هغه زوی دی رضاعي، رضاعي زوی څنګه شو؟ رضاعي زوی څه ته وایي؟ چې د هغه ښځې وله پۍ ورکړي. دا سم جواب دی. دې رضاعي زوی واده وکړو، نو اوس د ده دا ښځه په دې سړي حرامه ده که نه ده؟ ولې حرامه ده؟ وجه خو یې ما ته ووایي. نسب کوم ځای کې د الله بندګانو؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي حرامیږي د نسب د لاسه. دلته خو نسب نشتی، نو چې نسب نشتی نو حرمت نشتی. رضاعت کې هغه څه حرامیږي چې په نسب کې حرامي، نو دلته خو منځ کې نسب نشتی. شتی نسب په تا باندې چې ستا د انګور حرامه ده، په منځ کې نسب دی. ولې حرامه ده؟ د زوی په نکاح کې د خیخي ده. دلته خو نسب نشتی، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي رضاعت کې هغه څه حرامیږي چې حرامي په څه کې؟ په نسب کې. بله د الله وایي چې د هغه زوی لور په تاسو حرامه دی چې ستاسو د ملا نه پیدا دی. دا د ملا نه پیدا دی؟ دا لکې د ملا نه پیدا دی؟ نه دی پیدا. نو دا څنګه حرامیږي په ده باندې؟ داسې یو مسله منځته راغله. بله په ښځه باندې سخر حرام دی. په ښځه باندې سخر حرام دی. نو دغه شان په ښځه باندې د خاوند زوی حرام دی. پوهېږئ په دې که نه؟ دا یو څو مسلې اوس که پکې تفصیل لځو ښه به بیا پکې جوړه لاړ شي، خو پرېږدو. او بیا درته ووایم چې علم دا سپک مه ګڼئ. علماو له چې الله علم ورکړی که نه، لکه الله قرآن کې څه وایي؟ وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الله وایي دا نه میلاویږي مګر هغه چا ته چې د لویې برخې خاوند وي. د لویې برخې خاوند سره علم وي، داسې هر سړي ته میلاویږي نه. نو بیا دا بعض وایي چې علم به جو اساني او دا خو 2 ټکي دی او 3 ټکي دی. او ما بعض راشي موږ ته وایي که نه، وایي ما سره کور کې ترجمه پرته ده. ترجمه نه، زه تاسو ته دا وایم ترجمه، او چې څومره د علم کتابونه دي په کور کې کېده. که په دې مسلو ته پوه شو زما نوم بدل که کېدی ځان سره که الماري ډکوه او ته خوشحالېږه او تصویران ترې وباسې بیا ورکوه وایه زما مکتبه، او خلک به راته ماشاءالله تبارک الله لیکي. نور اخوا پکې څه شتي؟ اخوا هېڅ نشته. ځکه د خلیفه هارون رشید په باره کې راځي چې هغه به چې خپلې ښځې له سره وړو، حالانکه خلیفه و، باچا و، نو چې د خپلې ښځې له به یې سره وړو، نو د علماو هغه علاقه کې چې کوم علماو مشران د هغوی ښځو له به یې مقه شان راوړو، هر شی به یو شان راوړو. نو ښځې ته یې ورځ ګیله وکړه، وایي زه د باچا ښځه یم، تا دا ښځې ما سره یو شان کړي دي. نو هغه د ځان سره بوتله، نو یو ځای کې ګډ دی او ګډه ده، چې دا ګډ د عمر نه کم دی. نو دا ګډ راولګېدو، په دې ګډه باندې سور شو. دا ښځې ورته ته ما ته ښایسه، ما ته ته ویلو شو ته کیسه وي، تا ته مې دقه خو اصل کې دا ګډ دا د دې ګډې بچی دی، خو نن دغه د مور نه پېژني. که دا علما نه وې زمونږ هم دا حال دی.
دا اوس تاسو موږ دلته لګیانی چې دا مور پتا حرام شو، هغه پتا حرام شو، دا پتا حرام شو، دا پتا حرام. نو چې دا علما دې دلر کړو ته څه پوهیږي بیا؟ ته څه پیژنې چې پتا باندې دا خزه حرام ده او که حلال ده؟ ته په خپل قرآن او حدیث راولي ته به وګورې، ته بیا نه پوهیږي. پوهیدای شي به ته ځان نه نشي پوهیدای. نو ځکه د علماو قدر او هغوی ته هر وخت دعا. د دې علماو د لاسه منګه په یو رڼا کې د الله په توفیق سره روان یو. موږ ته پته ده چې دا حلال دي، دا حرام دي، دا کولی شي، دا نشي کولی. نو دریم چې کوم حرامیږي، دریم قسم زنانه چې په موږ باندې حرام دي، هغه د جمع د لاسه، یعنی دوه زنانه جمع کول. هغه څنګه؟ دوه خویندې د یو سړي په نکاح کې په یو وخت کې نه جمع کېږي. دوه خویندې د یو سړي په نکاح کې په یو وخت کې دا نه جمع کېږي. یو وخت به دې وي چې دې خور سره نکاح وکړي او طلاق یې کړي یا مړه شي، او بیا وروسته د بلې خور سره ور نکاح کوي، نو جایز دي. خو په یو ځای په یو نکاح کې په یو وخت کې د یو سړي سره دوه خویندې دا نشي جمع کېدی. نو دغه شان حدیث کې راځي چې یو زنانه او د هغې ترور ته په یو ځای نشي جمع کولی، او دغه شان یو زنانه او د هغې خور د هغې خاله نشي جمع کولی ځان سره. دا درې قسمه زنانه دي چې دا په موږ باندې څه دي؟ حرامي دي. څلورم قسم په موږ باندې چې حرامي دي هغه د رضاعت مسله ده. رضاعت هغه اسانه ده. په نسب کې چې څه حرام دي هغه په رضاعت کې حرام دي. اوس پوه شوئ که نه؟ ښه، دا پی چې ماشوم وسکي د زنانه، نو آیا دی په ډایرکټ حرامیږي او بس نسب رشته ثابته شو د رضاعت او خبر روانه شو؟ نه، د هغې دپاره یو څو شرطونه دي چې هغه ستاسو ذهن کې، او اکثر زموږ نه خلک دا تپوسونه کوي، اکثر دا تپوسونه کوي. نو چې کله دا شرطونه ستا په ذهن کې، نو ته په مسله باندې پوه شو. او ډېره اسانه مسله ده، هېڅ ګرانه نه ده. خو هغه چاته ګرانه ده چې الله وله توفیق نه یې ورکړی. دا دماغ دا چې په دې سر کې دننه پراته دي، دا چې ته د دنیا دپاره استعمالوې څومره به پوه شوی، نو که د الله د کتاب دپاره استعمال کولی نه پوهېږي. او ته څومره ته په دنیوي قصو باندې پوه یې که نه یې پوه؟ ښه پوه یې. دا ته استعمال کې د قرآن او حدیث کې چې ته به پوهېږي او که نه پوهېږي. عجیبه خبره ده. د حدیث یو ټکی د قرآن یو ټکی د کله وي ژبه مې پیړه ده، کله وي عربي ده او موږ پرې نه پوهېږو، کله څه. او دلته به داسې الفاظ زده کړي د خپل کار دپاره چې ته به ورته حیران شي دا ټکي ده راوړي د کوم ځای نه دي. ګورې هلته د شوق دی چې دا مې زده کړی چې دنیا وګټم. د چا چې شوق یې د الله د کلام سره او د پیغمبر د خبرو سره هغه یې زده کوي. نو اولنی شرط هغه دا دی چې دا حرمت ثابت شي په رضاعت سره. د هغې دپاره دوه شرطونه لازم دي. اولنی شرط هغه دا دی چې 15 پیرې به د ماشوم په حیث کړي، 5 رضعات، 15 پیرې یا د هغې نه زیات خو واضحه ده، او 15 چې دا پکې لازم. حدیث کې دا راځي، امام مسلم دا حدیث راوړی د عائشة رضی الله عنها وی کان فیما انزل من القرآن 10 رضعات معلومات یحرمنا ثم نسخنا. په قرآن کې دا یو آیتو چې کم ماشوم دی او زنانه لس پیرې پی وسکل، نو په ده باندې دا زنانه حرامه شوه او د رضاعت مسله ثابته شوه. څو پیرې؟ لس پیرې. دا په قرآن کې آیت وګورئ. شته په قرآن کې داسې آیت؟ نشته پکې؟ قرآن کې دی بیا دې نه منسوخ شوی نه، چې منسوخ شوی آیت هم نه. بارک الله فیک. کله آیت داسې منسوخ کیږي چې قرات منسوخ شو، یعنی قرآن نه الله آیت اوچت کو ختم کو، او حکم منسوخ شو، مثلا ختم شو. او کله آیت څنګه منسوخ شي، یعنی آیت شتی قرات شتی کو حکم نشتی. کله داسې
چې تلاوت منسوخ شي، یعنی قرآن کې هغه آیت نشتی لرې کو او حکم یې شتی، او هغه دا دی. ښه د لسو پیرو دا مسله چې منسوخ شوه نو خبره څه ته واوړېده؟ نو عایشه رضی الله عنها وایي ثم نسخن بخمس معلومات، هغه آیت منسوخ شو په 5 پیرو سره. په څو سره؟ په 5 سره. به دغه مسله ثابته شو. اوس هغه 5 پیری تذکره هغه په قرآن کې شتی؟ نشتی. کشتی نشتی، نو دا منسوخ دی. حکم شتی او قرأت منسوخ دی، خدا مسئله شتی. ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شو، عائشہ رضی الله عنها وی او بعضو خلکو ته دا پتم نه و چې دې تلاوت منسوخ شوی دی، هغوی بل دغه تلاوت پکې کو دی 5 پیرو. نو دا راجح قول دی والله اعلم. همدغه قول د عائشہ رضی الله عنها، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن زبیر دی ټول نقل دی چې ماشوم چې 5 پیری پې دی او زنانه وسکی نو دا په د باندې حرامي. اگر که یو قول 3 پیری دی، یو قول دا دی چې پې وسکل به دا په حرام شو. خو راجح دا دی دلیل پرانا کې چې 5 پیری وي. او سوال دلته دی چې دا پیر څه ته وایي؟ بیا دې کوم د علماو اختلاف دی. بعض علما وایي چې د زنانه په سینه باندې خوله کېښوده او پۍ راښودو به دا یو پیر شو. بعض وایي که د ساه اخیستوله ودرېد یا مخې واړه بیا راووړېدو او که هر څه خو چې دی ودرېدو دا یو پیر شو. او بعض محققین علما دا وایي چې نه، پیر دې ته وایي چې دا ماشوم پۍ سکي د دې زنانه تر دې چې دې د سینه په خپله مرضۍ پرېږدي. نو ده چې د سینه په خپله مرضۍ پرېښوده نو دا څو پیرې شو؟ دا یو پیر شو. او ماشوم په اله اسانه په خپله مرضۍ سینه نه پرېږدي، اله پرېږدي چې کله دی ښه پوره پۍ وسکي. اوس منځ کې که چېرته دله پرنجی ورشي یا د ساه ال یې ودرېږي یا کله داسې وشي څوک چغه ووایي دی ویرېدو او ودرېدو، نو دغه څه یعنې دا پیر د ده ده نه کمزوری کوي نه وله خرابوي. دا په حق کې دننه دی. لکه دې ته رضعه وایي، یو پیر پۍ څکله. ګوره ډوډۍ ته موږ څه وایو؟ وجبه. څه ورته وایو؟ لکه ته ماسپښین چې ډوډۍ ته کښېنې دې ته څه وایو؟ وجبة الغدا. وجبه تاسو خو په سعودي عرب کې اوسېږئ، وجبه پېژنئ که نه؟ وجبه د یو ټیم خوراک ته وایي. اوس دې وجبې به دې منځ کې ته ساه ملې، ته پکې افرنجی هم وکړې، ته پکې خبره هم وکړې، خو هغه ټول هم یو روټۍ، یو ټیم روټۍ حسابېږي، یو خوراک حسابېږي. نو دغه شان د دې ماشوم دا پۍ څکل والله اعلم او همدغه راجح قول ښکاري. ځکه چې شریعت دغه خبره نه ده بیان کړې او عرف ته یې پرېښودی چې خلک دا یو پیر څه ته وایي. خلک یو پیر دقې ته وایي، خلک یو پیر دقې ته وایي. نو داسې کېدی شي چې یو زنانه ماشوم له 5 پیرې پۍ ورکړي د ورځې. تاسو دومره په سوچ کې پرېوتئ. لکه دا نشي کېدی چې یو زنانه خپل بچي له 5 پیرې پۍ ورکړي. نو ولې غلي یې بیا؟ نو چې دې د 5 پیرې په ورځ کې وکړه، په ورځ کې دی نشي حرامېدی په دې زنانه؟ کېدی شي. ځکه چې هلته موږ څه ووایي چې یو پیر څه ته وایي چې دی په خپله مرضۍ دا سینه پرېږدي. ولې دا نشي کېدی؟ دا د 5 پیرونه هم زیات کېدی شي، د 5 پیرونه هم زیات کېدی شي. نو دغه یو رضعه حسابېږي چې ماشوم په خپله مرضۍ دا سینه پرېږدي، بس دا یو پیر شو. چې دغه شان د 5 پیرې د یو زنانه پۍ وسکل، نو دلته مسله بیا د رضاعت او د حرمت هغه راغله بیا. دویم شرط په هغې کې اهم دا دی چې دا پۍ به د ماشوم په هغه وخت کې څکلي کوم وخت چې د ده د پیو د سکو دی او هغه 2 کاله عمر. دا هم شرط. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. او میندې به
خپلو بچو له پی ورکوي 2 کاله. نو 2 کاله الله ولې ذکر کړي؟ ځکه چې 2 کاله د ماشوم پیو ته ضرورت لري. دا مطلب دی چې 2 کالو نه بره پی نشي ورکولی. که یو زنانه خپل بچي له پی ورکوي د 2.5 کالو وي یا سره پاسه 2 کالو وي، جایز دي، خو دومره دی چې دغه پی ورله فایده نه ورکوي. فایده ماشوم له پی کله ورکوي چې کله دی 2 کالو کې دننه وي. د دې 2 کالو نه چې دی واوړي دی بیا خوراک ته ضرورت لري. نو چې دا ماشوم کله پی څکي او د ده د پیو دوراني او هغه 2 کاله عمر دی چې په دې 2 کالو کې دننه د یو زنانه پی څکلي 15 پیرې هله پې دا حرامېږي او مسله د حرمت هغه به ثابتېږي. بیا پوه شوئ پکې؟ اوس یو ماشوم دی 4 کاله عمر دی او د یو زنانه پی وڅکل 15 پیرې نه ثابتېږي دلته حرمت. او په دې دلیل دی عائشہ رضی اللہ عنہ وی په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دا حدیث دی، وی یو کس راغلی و زما خواله اجازه دې وختو دننه درشمه. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې راغی وی چې ویلیدو نو د مخ دا رنګ یې بدل شو. وی ما ته وی عائشې دا څوک راغلی دی؟ دا څوک دی چې ولاړ دی؟ وی ما ورته وی چې یا رسول الله زما رضایي ورور دی، دا زما رضایي ورور دی. وی ما ته وی چې انظرنا من اخوانکنا، د دې خبرې پوره تحقیق وکړئ چې ستاسو لارونه څوک دي، دوی کم وخت کې پی څکلي دي. فانما الرضاعه من المجاعه، هغه رضاعت له اعتبار دی چې هغه وخت کې کم وخت کې چې ماشوم په پیو پسې وږی کېږي. او ماشوم کله وږی کېږي پیو پسې؟ 2 کالو کې دن، یعنی اعتبار دغه رضاعت لري. دینه بعد چې کم دی هغې سره حرمت نه ثابتېږي. 3 کالو ماشوم، 15 کالو، 6 د دې نه زیات، او چې له 2 نه څومره اوبه راځي چې دی د یو زنانه پی وڅکي 15 پیرې نه 15 نو حرمت نه ثابتېږي. ځکه چې دا وخت د دې نه دی، دا وخت د ده د پیو نه دی. د بعضو دا مطلب دی، بعض خلک داسې وایي چې دا ماشوم صرف پی څکي. نه، دا غلطه خبره ده. لازم نه ده چې ماشوم به صرف پی څکي. کله نا کله داسې چې ماشوم پی هم څکي او ورسره خوراک هم کوي. نو اوس یو ماشوم دی د 1.5 کال دی، خوراک هم کوي او پی هم څکي، او د یو زنانه پی 15 پیرې وڅکل، رضاعت مسله ثابتېږي؟ هغه ورور وایي نه ثابتېږي. ولې؟ وی ډوډۍ ورسره خوري 2 کالو کې دننه دی. همه مسله دا ده دی ورسره نور څه خوري او که نه خوري، هغې سره زموږ څه کار دی. بلکې اکثر ماشومانان داسې چې داسې کال ته ورسي نو میندې ورله بیا لږ لږ خوراک ورکوي، هغې له اعتبار نه شي چې دا خو یو خوراک شروع کړی دی. خوراک ولې میندې ورکوي، نور د ده اصل غذا چې ده هغه پی دی، اصل غذا. او دلیل په هغه دا دی، په دلیل چې په دې ماشوم باندې دا پی بند کا او د دنیا خوراکونه ورله ورکا، دی بیا هم کمزوری او پی پې بند کا، دی به کمزوری. ځکه چې 2 کالو کې دننه ماشوم پیو ته ضرورت لري. دغه د ده څښاک هم دی او دغه د ده خوراک هم دی. نو دا مسله ورسره یاده ساتئ. بله مسله دا یاده کوي چې رضاعت دپاره د رضاعت د مسلې ثابتېدو دپاره دا کافي ده چې یو رښتینې زنانه دا ووایي چې او ما دې ماشوم له پی ورکړي دي، یا یو زنانه پې ګوایي وکړي رښتینې مؤمنه، نو دا څه ده؟ دا کافي ده. خو شرط پکې دی چې دا زنانه صحیح رښتینې دینداره وي. او په هغې دلیل ما نږدې ورځ کې ذکر کړی، پته نه ستاسو به دومره تیز ذهن یې او که نه وي. موږ هغه ځایونه ذکر کول چې کوم ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاندلي دي، دا موږ ذکر کوو د تفسیر د دورې نه مخکې. او هغه حدیث په صحیح بخاري کې د حدیث د عقبه بن الحارث رضی الله عنه چې یوه توره زنانه راله او دی ووی
چې ما دې دوانو له یو ځای پوی ورکړي حالانکه هغه واده نه وی کړی نو هغه دا خبره لکه نه منله چې دا څنګه او دا کله او دا ول نو د مکې نه راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته یا رسول الله دا دوی دې او دوی دا وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسکی شو وی کیف وقد قیل ولکی هو کړه تداوی چې دا څنګه ودول هو لکی خبره خو ویلې شوې ده کنه خبره خو ویلې کی چې تاسو په یو ځای کې بوزا پریت نو چې یو زنانم گواہی ورکیو دا زنانه رښتینی او دینداري او څه تهمت پینې لکه د سیم کې دي چې یو زنانه راشي او د کور رانولو لپاره دا قصه وکړي نه چې تهمت پینې او دیندار زنانی هغه دا گواہی ورکړي چې ما پي ورکړي دي یا او دی پلانې پي ورکړي دي نو دا څه ده دا گواہی څه ده نه ده کافی ده بله مسله اکثر دا خبر ډیر راځي وي دا شکی دی چې دا به سلور پیری پي ورکړي کدا به درې پیری ورکړي نو هغه دا دی چې مسله جواب بلته دا دی چې اصل دا دی چې دا په نه ده حرام ځکه چې شکل په شریعت کې اعتبار نشته لکه اوس یو زنانه ده هغه وی چیرې ما دې ماشوم له پي ورکړي چې درې پیری و کدوو ما ته پته نشته او زه شکیم نو چې موږ وایو چې ته په شک کې نو شکل اعتبار په شریعت کې نشته نو اصل دا دی چې د زنانه د دغه نارینه دپاره حلاله ده دا موږ د شک په بنا نشو حرامولی پوه شو په دې مسله نو چې شکی خبره اوس که د زنانه ځان په زوره په شک کې کوي نو دا د الله په نیز د قیامت په ورځ به الله له جواب ورکوي وګوره وړه خبره نه ده که چېرته یو زنانه داسې وایي چې راشه زه به ځان په زور شکي کړمه چې یاره پته نشته یو کیدی چې د دوی د کور وران شي د قیامت په ورځ به الله تپوس کوي د دې او که چېرته یقیني دا زنانه په شک کې او دې ته پته نه چې دا دوه پیرې پی دي درې دي پنځه دي شپږ دي نو بیا دې سره حرمت نه ثابتېږي ځکه چې دا یقیني ده چې دا ښځه د هغه دپاره حلاله ده او دا شکي ده چې حرامه ده او که نه ده نو ته څنګه شک په یقین باندې رامخکې کړې ورسېدې په دې مسله کې بله مسله ورسره دا یاده کړه اګر که د رضاعت مسلې ډېرې دي یو سره دا مسله ثابت یاده کوي چې اوس یو سړی دی یو ماشوم دی پی وسکل دی یو زنانه پنځه پیرې یا د هغې نه زیات 2 کالو کې دننه نو دغه زنانه یې څه شوه مورې شوه د هغې لوڼه خویندې شو دی د هغې څه شو زوی شو او د هغه سړي هم زوی شو خو دا یاده که دلته د رضاعت ته رشته منځ کې ثابته شوه حرمت هم راغی خو ګوره دې سره نور دغه حقوق نه ثابتېږي کوم چې د خپل بچي دپاره یا د خپل ورور او خپل خور دپاره دې د هغه سړي میراث وایي میراث کې برخه نشته دغه شان څنګه چې په ده باندې د خپلې مور حق دی د کمې نه چې پیدا دی دغه شان په دې مور حق دی نشته په دې څنګه چې د خپل پلار حق دی دغه شان په دې پلار حق دی نه تپوس به کوي دوا سلام به ورسره ساتي دا ښایسته اخلاق خو په ده باندې واجب نه دي لکه څنګه چې ده باندې د خپل مور پلار حق واجب دی دا اوس هم یوه مسله یاده کړي ستا رضایي خور ده د هغې په تا داسې حق نه دی لکه څنګه چې تا باندې خپل خور حق دی رضایي رور داسې حق نه دی لکه څنګه چې تا باندې د خپل رور حق دی او نه په میراث کې برخې رسېږي تا ډډه لګولي چې زموږ رضایي رور مړلی او کېدای شي موږ ته به کومې یو ټوټه میلاو شي تا ته څه نه میلاوي رضاعت په مسله کې رضاعت سره څه ثابتېږي ګوره حرمت ثابتېږي دغه زنانو ته د کومو سره چې رشته جوړه شوه دوی ته کته جایز شو د دوی سره خلوت څه ته وایي دوی سره یوازې کېده دا جایز شو ځکه چې لکه څنګه چې ته خپلې مور سره یوازې کښېنې دغه شان د رضایي مور سره هم ته یوازې کېدی شي خپله خور ده ستا دغه شان رضایي خور هم په تا حرامه ده
هغه سره ته یو ذکر کې مثال کې څه خبره وته کې نور څوک نه او تا هغه ولاړې خبرې کوي یو بل سره جایز دي کنه دي جایز دي څه دلاسه جایز شو رضاعت تلاس خدای میراث په نه ثابتي او نه په دغه لازمي حقوق ثابتيږي کم لازمي حقوق چې تابانی د هغه خپلوانو دي کم چې په نسب کې ستا خپلوان دي پوه شو به کنه په دې باندې به اکتفا وکړو چې صرف دومره چې خبره تاسو ته واضح دا غینه بعد 15 ختم حدیث راوړی دی د جابر رضی الله عنه حدیث ته انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة وما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه د فتح مکه د کال په موقع باندې دا خبر اوریدلی او هم په مکه کې میته اوریدلی نو مکه کله فتح شوی ده اتم کال کې یعنی د هجرت اتم کال ده او دا خبرم پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مکه کې کړی ده عام الفتح چې ویل شي د فتح مکه کال نو کال کې حضور اسمه شتي دي کنه نو هغه دي سونه چې ماته صرف د فتح مکه په کال اوریدلې دا خبره وې د فتح مکه په کال او په مکه کې میته اوریدلې ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وی چې ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې خطبه کې دا وی په دې تقریر کې چې الله او د الله پیغمبر حرام کړی دي په تاسو باندې شراب او حرام کړی دي په تاسو باندې مرداره او حرام کړی دي په تاسو باندې خنزیر او حرام کړی دي په تاسو باندې بوتان دې په تاسو باندې حرام کړی دي الله او د الله رسول اصل حلالون کې حرامون کې څوک ته الله دې خو پیغمبر بیا د الله تر طرف نه بیانې فقيل يا رسول الله چا بګی دوی چې اې د الله پیغمبره ارايت شحوم الميته د دې مردارو دا چربی چې دا مردار سروي د پاکي دنه چربی د واز دي فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس يا رسول الله دغه واز دي دغه چربیانی په دې سره خلق مګي په کشتو باندې دا چربیانی روالي او مګي په څه باندې کشتو په دې لرګو باندې چې لرګي خراب نشي دی وبو دلاس او دویم پاغي باندې دا چل کوي چې دا سرمنی په غوړی او دریم باز خلکی په دیو کې استعمالي د تیلو په ځای پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا هو حرام نه دغه نه دی جایز دا حرام دی د دې لپاره هم ته مردار نشي خرڅولې حرام بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وی چې قاتل الله اليهود الله دې يهود تبو برباد کی د الله لعنت په غوي باندې ان الله حرم عليهم الشحوم الله په غوي باندې چربياني حرامي کړی الله په غوي باندې امتحانن قران کې دا خبره شتي دا په غوي باندې دا غوي د کړو د لاس عذاب چې الله په غوي باندې د غواګانو او د بيزو د چربياني د ګډو بيزو د چربياني د الله په غوي باندې حرام کړی نو چې کله په الله دا چربیان حرام کړی نو وایي چې چلو کو دا يهود خو ډیر هله باز قوم هله به جوړولې فاجملوا نو دوی هغه چربیان ویلې کړی چربی به رواغست واز د به رواغست هغه به سکله ویلې به کړی دا چربی نه ده داسې دي دا تیل ثم باعوا بیا به خرڅول فاكلوا ثمنه او بیا به هغه چې خرڅ به کوم پیسې چې به وګټلې هغه به خوړي دا حدیث امام بخاری امام مسلم راوړي اصل کې امام ابن رجب رحمه الله امام ابن رجب کې امام نووي دا امام ابن رجب راوړي دا غره وړي ځکه امام ابن رجب وي امام ابن رجب دا حدیث راوړي دا حدیث بنیادی حدیث ته پدې کې پدې مسله کې
چې کچرته ته ډېرې هیلې جوړې کې د دې دپاره چې حرام حلال کې، نو حرام ګوره نه حلالېږي. که ډېرې هیلې هم جوړې کې او دا خبره تو راتو کې او تو راتو کې، لکه دا بعضې زموږ نه خو تپوسونه ډېر کېږي، نو که بل فرض او که بل فرض او که سحر که ماښام او که هغه راشي او که زه لکه که ته اسمان ته وخیږي او که ته راکوشي، مسله حرامه حرامه ده. خلک وایي که نه چې که د کټ هر طرف ته راځي، خو قصه یوه ده. که ته دا وایي چې زه بر سر ته لاړ شم خبره به بدله شي، کوز سر ته به لاړ شم خبره بدلېږي، خبره نه بدلېږي. حرام حرام دي. مؤمن هیلې نه جوړوي د حرامو د حلالولو دپاره. اوس ګوره داسې نور هم ډېر حدیثونه راغلي دي د دې په معنی باندې او دغه شان، لکه صحیحینو کې د حدیث ته صحیح بخاري سے مسلم کې هغه حدیث عبدالله ابن عباس دی چې عمر ابن خطاب رضی الله عنه ته چا وی پلانی چې دی شراب خرڅ کړي دي، پلانی شراب خرڅ کړي دي، نو هغه وی قاتل الله فلان، الله دې هلاک کړي دا پلانی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې و چې قاتل الله اليهود، الله دې یهود تباه کړي، په هغوی دې الله لعنتي. حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها، الله په واز دې حرامي کړي وي، نو هغه ویلې کړي او خرڅې کړي. ایو حدیث کې دې راځي ان الله تعالی حرم عليهم الشحوم، الله په دا واز دې حرامي کړي وي، نو هغه خرڅې کړي او دغه مال به خوړو. بیا هغه حدیث کې مخکې دا دي، ګوره دا حدیث امام ابو داود راوړی، وان الله اذا حرم على قوم اكل شيء حرم عليهم ثمنه، الله چې په یو قوم باندې څه شی خوراک حرام کی، نو دا هغه شی خرڅول په حرام کی. دا قانون یاد کړئ چې کوم شی حرام دی نو خرڅول یې څه دي حرام دي، دا قانون شو. نو اوس دا تپوس مه کوه چې شراب خرڅول او مرداره خرڅول او نسوار او سیګریټ خرڅول، هیروین خرڅول او داسې پسې بیا ځه. قانون دا واله چې هر هغه شی چې الله په موږ باندې حرام کړی دی، په موږ باندې خرڅول هم حرام کړی دی. یو شی شو ما پکې څه وویل لږ ساعت مخکې، نسوارو کې تمباکو رانغی دا پکې نو خلک خو ډېر څه کوي. پرون نابروز یو کس ما ته ویډیو راولېږله، د یو مفتي صاحب پنجابی دی، هغه مفتي صاحب د سوالاتو جوابات ورکوي، نو د هغه خو مختصر جوابات نو تپوس دي دا شوی دی چې دا نسوار او سیګریټ د دې دا خرڅول او کوئی حرج نہیں ہے اس میں، ہمیں کوئی دلیل نظر نہیں ہے اس کے حرمت پر، ہمیں کوئی نظر نہیں. نو میں تړو نه تا ته نه راغلی په نظر، موږ ته الحمدلله ډېر دلایل په نظر راغلي. دغه اکثرې کوي دغه مولیان. اوس دې پسې یو حدیث را روان دی، خو نن موږ سره وخت نشته، هم دې پسې را روان دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي هر نشه ورکوونکی شی حرام دی. بس دی هر نشه ورکوونکی شی حرام دی. شته دې پسې حدیث که نه کل مسکرین حرام. نو چې دا نشه ورکوونکی شو، نسوار پکې رانلو رالو پکې که نه، نسوار نشه نه ورکوي، سیګریټ پکې رالو، هیروین، اپیم، دا نن سبا چې رقم راوتي دي آیس او یو شی او بل شي. نو دا خبره کمزوري ده چې نسوار او سیګریټ مکروه دي. او ګوره که فقهاو ته مکروه ویلي بعضو فقهاو، نو پخوا به د مکروه ټکی فقهاو د حرام دپاره استعمالو چې دا حرام دی. مکروه معنی دا حرام دی او نقصان دی بګي بدن ته. نو چې بدن ته بګي نقصان دی، نو بیا خرڅول چې الله به موږ حرام کړي دي، نو د هغې خرڅول اغسته دا هم موږ باندې الله حرام کړي. زموږ یو ملګری لګیا وي، ما کلي ته لاړم په چوټۍ باندې، بیا مې د مولوي صاحب سره بحث کوو چې موږ خو دا مسله واورېده چې دا نسوار او دا سیګریټ او دا شینې مینې دا حرام دي، دې کې نشه ده او کل مسکرین حرام. وی مولانا صاحب غصه شو په دې سړی غصه کېږي چې کله سړي سره دلیل نه وي، مخامخ سړی دلایل به وی ما ته وی چې که دې غصه کړم نور
نو دسی د ته حلالوم لکه څنګه چې دا پالک حلال دي دا ضد دی زه به ته دسی حلال کوم حلال دا یو شی حلالول حرامول دا ستا لاس کې ها که څوک یې کوي او داسې ووایي چې حرام دی او موږ په یو ګناه کې واقع وو الله دې رحم وکړي دا یو مسله ده خو چې یو سړی کوي او بیا خپلې ګناه ته ګناه هم نه وایي نو دا بیا ډبل ګناه شوه جرأتمند شو که نه لکه یو سړی دروغ وایي او دروغو ته ګناه وایي او وایي چې او دا کمی ما کې شته او بل طرف ته دروغ وایي او دا منیم نه چې زه دروغ وایم بلکې د خپل کردار لا صفت هم کوي چې زه دا یم او زه دغه یم خبره مې دا کوله تا رانه خبره کم ځای ته بوتله انشاءالله دا مسله روان درس کې تفصیلا به یې واورئ چې د نسوارو سګرټو اپیمو هیروینو چرسو د دې څه حکم دی بعض د چرسو ته پکې وایي دا ملنګي نشه ده دا د ملنګانو نشه ده او ځکه د صوفیه حضرات چې کوم دي خصوصا د قبرونو سره چې پراته دي دا ملنګان منجوران دوی اکثر دا چرس مرس دا سکي او اسی نسکي بلکې هم د دقه حضراتو په کتابونو کې دا نشیر د دې خبرې اورېدلي او ځکه په درګاه او دربار کې به ته وینې ما خو لیدلي په تاسو به لیدلي او که نه وقف د سره د بنګو وقف د بنګو لګېدلی دی بنګ هغه وقف کې ملاوي او دا خلک راځي دا لوټې ته ډکوي اوسکي لوټې ته ډکوي بیا څوک هلته پروت ته څوک دلته وقف لکه دا تا ولې وقف کړي دا وي د قبر والا راضي کولو دپاره موږ بنګ وقف کړي د الله نه یره پکار ده ملنګۍ نشه پکې جایزې شي دا ما یو پیر په یو کس باندې رد وکړو یو بیان کې یو ملا باندې نو بیا ما سره یو کس رابطه وکړه د پاکستان نه ما ته وایي چې مولوي صاحب دغه سړي باندې موږ ډېر مین یو او تاسو په هغه باندې رد کړی دی ما پې کړی دا خبره غلطه نه ده وی غلطه ده دا موږ هم منو چې خبره غلطه ده خو هغه سړی صوفیانه غونته کېدی او دا خبرې هغه ارادتن نه کوي نو ما دا خو لوی مجرم دی چې دی د ګډوډو سره دومره عادت دی چې ارادتن یې نه کوي غیر ارادي یې د خولې نه وځي صوفي حضرت چې صوفیانه غونته کېدی نه به غلی کېږو دی ملنګ دی وایي دی مچېړه ملنګ مچېړه ولې ملنګ نه شي چېړلی ولې به یې نه چېړي غلطه ده که ملنګې کوي که صوفي کوي که مولای کوي او که عامي کوي خو غلطه ده هر چا څه ده هغه غلطه ده بعض موږ ته دا وایي چې کله موږ چې ته یو شعر نیم باندې رد وکړو چې وایي دا شعر داسې دی وایي تاسو په دې نه پوهېږئ تاسو په دې نه پوهېږئ ځکه چې تاسو د تصوف هغه ذوق نه دی سکلی دا ظاهر کې یو څه دی مراد بل څه دی خبره او دا خو بیا موږ د سره په دنیا کې په چا رد نشو کولی ځکه چې مخامخ به راته خلک څه وایي چې د هغه مطلب دا نه و د هغه مطلب هغه دا نه و د هغه مطلب وي بل څه خو ته پرې نه پوه شوې او حقیقت د دې نه دی مراد او ځکه دا ما ته یو کس قصه کولی وي ملک کې دوه علماو مناظره وه نو دی یو به ورته د قرآن آیت پیش کو حدیثونه به ورته پیش کول ده به کله وي دا ظاهر داسې نه دی او دلته مجاز دی او دلته مجاز دی او دا مجاز دا قصه شروع کړې یعنی حقیقت یې نه دی مراد او دا یې نه دی مراد نو بیا دې مولوي صاحب ورته کنځلې وکړې او ډېر ورانې کنځلې ورته وکړې نو هغه سړی ګرم شو ته مناظره کې هغه ګوره حقیقت د دې کنځلو نه دی مراد دا ظاهره کې تاسو ته کنځلې ښکاري زما اراده خو بله ده نو بیا دا غریب څه ویلی هم نه شو ځکه چې دا موضوع هغه سټاټه کړې وه که نه نو زه تا ته زر خبرې کوم ته ما ته وایي چې دا حقیقت نه دی او دا مجاز دی او دا دی او دا دی زه تا ته وایم چې ستاسو پلاني مشر کفریه خبره کړې ده ته ما ته وایي دا حق داسې نه دی مراد ته بل شی ده او بل شی دی
نو دا کمی کنزلی دا تا تا کنزلی ښکاري، حقیقت کی دا کنزلی خو نه دي. نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. دا حیلې نه دي، حیلې د یهودو کار دی، او په دې امت کې چې څوک هم حیلې جوړوي نو دی د چا په نقش قدم روان دی؟ د یهودو په نقش قدم روان دی. لکه اوس مثال به تعالی دې سي درکم، سود حرام دی که حلال دی؟ حرام دی، او څه په نمونو حرام دی. نن سبا د دوم د افسوس خبره چې نن سبا ګوره سود خوراک د مسلمانانو کې عام شوی دی، او ښه ډېر عام شوی دی، ځکه خو دا عذابونه دي، دا ذلتونه دي، او دا قصې روانې دي. نو څه به وایي؟ اوس دې هیلې ته ګوره ښه، ته راغلی دی یو کس دوکان ته، او ښه باقاعده دې دپاره دوکانونه جوړ شوي دي. ته به دوکان ته ورشي، دا کس په دوکان کې ناست دی، د سره په المارۍ کې یو 15 ډبي پراته دي، صرف نور څه نشته. او هغه 15 ډبي چې کوم پراته دي په هغې باندې هم داسې د ګوتې همره دوړه پرته ده. مطلب دا چې ډېر وخوشو چا وله لالاس نه دی وروړی. که ته ورننوتې سی چل دی، یاره زما 10,000 ریاله پکار دي، ستا پکار دي، دا کوم چې راکړې دی د څو پکار دي؟ 10,000 ریاله. نو دوی سواله که نه؟ هسې دی یعنی زه انسان ما پې نشي دوکه کولی الحمدلله، نو عرش والا به ته دوکه کړي. هغه چې راغلی دی 10,000 ریاله غواړي، تو ته سامان والا، نو هغه وایي زه دغه منځنی ډبی زما شو. دا په څو دی؟ هغه وایي دا په 12,000 ریاله. منځنی ډبی په څو دی؟ په 12,000 ریاله. علي او یا والا وګوره دا ډبې 18 کاله کېږي، چا وله لاس هم نه دی وروړی، ځکه بې دوړه هم پرته ده. په بیه کې خو دا چې ته یو شی والي، خپل ملکیت ته یې راواړې، ځان سره یې ویسي، بیا یې که خرڅې که هر څه ورسره کړي. دلته چا دا ډبې خوځولی هم نه دی. ډبې واخېستو، موږ به داسې وایو چې دا دوکاندار چې دی د ده نوم منصور دی، دا بل چې کوم دی د ده نوم سعد دی. سعد ډبې واخېستو په څو؟ په 12,000 روپۍ. د سعد په کار څو دي؟ دا اوس خندا نه کوي په موږ پورې. په کار پیسې د چا دي؟ د سعد که د منصور؟ سعد. الټه په منصور ډبې خرڅ کو په څو؟ 12,000. خو لوبې ته ګوره مخکې په 12,000 دې واخېست، او جي زما شو، په ما یې نه را خرڅې. منصور وایي، اوس منصور وایي په ما یې نه را خرڅې. ډبې په ځي پروت دی، سعد واخېستو، منصور وایي په ما یې نه را خرڅې. هغه یو په څو یې وي؟ په 10,000. په 10,000 به یې رانه کړي. هلته چې کله ده دا ډبې خرڅ کو په دغه باندې، دا خبره رانه هېره شو، ده چې دا ډبې خرڅ کو په سعد باندې، نو سعد ورته دا وایي چې پیسې ګورې ما سره اوس نشتي، په 12,000 په قرض ماله دا ډبې راکړه. بیا ورته هغه ویل چې تاسو هسې هم پیسې نشته، په ما یې نه را خرڅې. ته یې وایه په څو یې؟ په 10,000. خو ګوره په نغدو، هغه یو په نغدو. نو منصور را ولګېدو، سعد له 100,000 ریاله ورکړو، 10,000 واپس به هغه څو ورکړي؟ 12,000. لکه سبحان الله، ته به چې دوی الله دوکه کو، او والعیاذ بالله د دوی به دا مطلب وي نو چې الله به په دې نه پوه شوی چې زموږ په زړونو کې څه دي. لکه د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې د هر څه لیکلی شوي دي. الله ته پته واو ده چې دا سعد به یو وخت دوکان ته ځي او داسې دوکه به کوي په دین کې. ته د هغه وخت خبر خو لا پرېږده، الله ته له پخوانه پته ده چې داسې به کېږي. دا دوکې دړکې نن سبا سټارټ شوي. نه جي وې زه هغه له هغه مال او هغه بیا هلته لاړ، بیا دې خوا راغی، بیا دلته راغی، بیا دلته. او یو ورځ زما خوا له یو کس راغی، مازدیګر منځ نه بعد ما سره میلاو شو. ما ورته ویل څه مسله ده؟ مسله وړه مسله ده. وړې نه هغه کیسه شروع کړه، هغه سمه اوږده شو. لګیا دی وایي چې دا کار زه وکړم، دا څنګه دی؟ ما دا سود دی، او که داسې وکړم، او که داسې وکړم، او که داسې کې خبره د 40 منټو نه مو واورېده. ما هغه ولاړو په ولاړه دا خبره اخر کې ورته ویل وروره لنډه دا ده
که مشرق ته ځې که مغرب ته ځې که شمال ته ځې که جنوب ته ځې کار دې سود دی. پوه شومې په دې باندې د الله سره مقابله کې زه ته تاو را تاو کړه او تاو را تاو دې کړه او تاو را تاو دې کړه او زه دې پکې ګډوډ کړم او ما تا ته ووایې ډېر ګډوډ شوم ما تا ته ووایې چې او صحیح ده صحیح ده نو عرش والا به پکې ګډوډ کړي الله به پکې ته ګډوډ کړي. د دې داسې مثال دی لکه یو سړی کور ته راننوځي په کړکۍ باندې وایي زه په دروازې نه یم راغلی زه خو جوی په کړکۍ راغلی ته که په کړکۍ راغلی او که په هر ځای راغلی خو کور ته خو دننه راغلی که نه دا هیلې پرېږدی ښه. دلته بعض ملګري موږ ته خبر شوي او بعض د پښتانه تجارتونه کوي په هغې کې هم دا حرام طریقې کوي او خپې وله اوبوته کوي او دا دیسي او دا دیسي او دا دغه او دا د یهودو د صفت د ځان نه لرې کوي. حرام حرام دی حلال حلال دی. په حیلو باندې چې حرام حلالېدی وي بیا خو اسانه هر سړي به حیله جوړوله او حرام به یې څه چل کوو حلالو به خو د دیندارۍ پته خو اله لګي چې کله الله تا ته دا وایي چې دا حرام دي د الله پیغمبر وایي حرام دي او ته د هغې سره ودرېږي چې بس دا حرام دي. که څوک مې مړ کوي او که څوک مې ټوکړې ټوکړې کوي خو زه دا حرام دا زه نه کوم. او الحمدلله داسې مؤمنان مسلمانان بندگان زه د الله پیژنم که نه. ورب الکعبه ما سره بعضو کسانو رابطه کړې وه او د هغوی د اربونو کاروبار مسلې ته پوښي کړی دا مسله څنګه دا مسله ستاسو غلطه ده دلیل مې ورته ښوولی هغه کار یې په غضب پرېښودی دغه مسلې ته ختمه کړي اتې وباسي دا د مؤمن شان دی او الله د هغې په ځای ګورې څوک خرابوي نه. من ترک شیئا لله عوضه الله خیرا من څوک چې د الله دپاره څه شی پرېږدي الله وله د هغې نه ښه ورکوي. که ستا په کاروبار کې یو حرام صحیح که نه یو طریقه دي ناروی او دا طریقه تا بنده کړه دا رزق کمیږي نه دا به در الله ښه ډېر کړي او په دې کې به الله ښه برکت واچي. نو د حدیث کې مقصدي مسله هغه دا ده چې د یهودو په شان هیلې به نه جوړوي. بله دا بنیادي مسله دې دا هم راووته چې کوم شی الله حرام کړی نو د هغې خرڅ څه دی د هغې خرڅ هم حرام دی. هر شی چې حرام دی نو د هغې خرڅ هم حرام دی. په دې باندې به اکتفا وکړو. انشاءالله روان درس کې به د 440 حدیث نه شروع کوو. الله دې موږ په دین باندې مضبوط ساتي د مرګه پورې. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.